د رسمیت پیژندنې په اړه د متقي او اروپایي استازي ترمنځ جنجال. نیکولسن وایي که خلکو کې محبوبیت لرئ نو ولې له ټاکنو ویره لرئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امیر خان متقي د رسمیت پیژندلو لپاره مو ټول شرطونه پوره کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر الله امیر خان متقي ویلي اوس دا وخت را رسېدلی چې نړیوالي حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د ده په وینا د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. ښاغلی متقي زیاتوي له نړیوالو په تیره له ګاونډۍ سره ښې اړیکې لري او په هغو هیوادونو کې چې ډېر افغان کډوال ژوند کوي د دوی سفارتونه فعاله شوي دي. نوموړي د طالبانو حکومت ستونزې مني خو وایي حکومت کې فساد نشته او مسلکي کسان دندې پر مخ بیایي. ښاغلي متقي BBC سره په مرکه کې ویلي نړیوال باید له طالبانو هغه تمه ولري چې دوی پخوا هم عملي کړې وه. ښاغلی متقي پوښتي چې په افغانستان کې د کمونستانو حکومت ډېر ټول شموله و او که د مجاهدینو. استاد رباني او صبغت الله مجیدي صاحب ټول شموله و او که په بن کې د 8 کسانو جوړ شوی حکومت او که بیا کابل کې د 2 ټیمو حکومت چې په حقیقت کې یو ټیم و بیا سره 2 شوي و ټول شموله و. د یادونې وړ ده هغه حکومتونو چې ښاغلي متقي یادونه کړې نجونې له تعلیمه نه وي منې کړې. بلخوا اروپایي ټولنه وایي طالبان باید ثابته کړي چې ولس د دوی سره دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکولسن د تلونیوز سره مرکه کې ویلي طالبان تل دعوه کوي چې خلک له دوی سره دي، خو هغه کارونه چې د دوی دا دعوه ثابتولی شي هغه لویه جرګه او یا هم ټاکنې دي. د نوموړي په وینا که طالبان رښتیا هم ځان د خلکو استازي ګڼي نو ولې له ټاکنو ویره لري. نیکولسن ویلي اروپایي ټولنه به هغه وخت طالبان په رسمیت وپیژني چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، بشري حقونه مراعات کړي او یو اساسي قانون ولري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.